دا هغه ځای دی چې دلته کله چې موټرونه راوړل کېږي دلته منزل کېږي. با رنگ جدید دیگه موتورها رو آماده میکنیم. بله. تا چقدر وقت کار شما خلاص میشه؟ کار سفرکاری؟ بله. په کابل کې چې څومره نفوس دی او څومره لیږد رالېږد ضرورت لري په هغو معیار باندې موږ ټکسیانو ته اجازه ورکوو. پولیس ټرافیک مجبور دي چې خپل قوانین به ورباندې عملي کوي نو بیا حق د شکایت نه لري دا خلک. ستا په نظر دا څنګه یو اقدام دی چې ټکسیانې رنګ تغییر شو او په ټول ښار کې حکومت اعلان وکړو چې باید ټکسیانو رنګ بدل کړي؟ ډېر ښه اقدام دی ډېر خلک خوشحاله دي موږ خپل ډېر زیات خوشحاله دي. چرا خواست تاکسی کنی؟ میره بخیر با آنلاین جور کردن واقعا. سلامونه، وخت مو بخیر درنو لیدونکو، هیله مند یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله استئ. قدرمنو لیدونکو، د ترافیکو د ریاست له لورې د ټکسیانو د رنګ د تغییرولو افتتاحي پروګرام دی. نن راغلي یو دغلته غواړو چې د خپلو هېوادوالو سره هغه مسؤلینو سره چې دغه افتتاحي پروګرام یې نیولی دی خبرې اترې ولرو. تاسې هم راسره د خپرونې تر پای شېبو پورې ملتیا قدرمنو لیدونکو، دا هغه ځای دی چې دلته کله چې موټرونه راوړل کېږي دلته منزل کېږي، پاکېږي او پخوانی رنګ ترې کرکوم لرې کېږي او بیا د نوي رنګ لپاره آماده کېږي. دغه ورور هم دغلته موټر پاکوي، دی سره به خبرې وکړو. سلام، جوړ بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام. چی حال داری برادر؟ شکر الحمدلله. چی میکنی شما؟ ما بخش یک مال از سفرکاری است. خب موتر رنگ سابقه‌اش پس میکنه؟ بله، این استر انداخته شده. بله. ما این سفر میکنیم آماده بعد دیگه استر میشه، استر سفید میندازیم. خب باز بعدا رنگ میشه. با رنگ جدید دیگه موتورها رو آماده میکنیم. بله. تا چقدر وقت کار شما خلاص میشه؟ کار سفرکاری؟ بله. این تقریبا یک 15-20 دقیقه میگیره که سفر شه موتر خوب صحیح. یک موتر که نو میایه اینجا و از صفر تا آخر که رنگ نو برش میتونیم، رنگ جدید تاکسی میتونیم، چقدر وقت میگیره؟ 2 روز الا 3 روز میشه. خوشکام میشه؟ بله. باز پالششه بعدا یک چند وقت بعد میتلون. سلامت باشی. بخیر باشی. قدرمنو لیدونکو، دا ځای مو ولیده چې دلته هغه ټکسیانې چې نوې د بازار نه راوړل کېږي دلته هغه پخوانی رنګ ته لرې کېږي، استا ته لرې کېږي، سفرکاري کېږي، نوي رنګ ته آماده کېږي، نوي رنګ ته ورځي او 2 ورځې الا 3 ورځو پورې وخت نیسي دا پروسس کېږي او بیا ټکسي نوی رنګ ورکول کېږي او بازار ته وځي. راځئ تاسې تر پای شېبو راسره ملتیا وکړئ، نور هېوادوال به هم وګورو، ټکسي ډرایوران او نور هغه کسان چې هلته کار کوي، خبرې اترې به ورسره وکړو. خدای پاک دې خیر الله تعالی دې دغه پټۍ پرې کوله او په دا رنګ په موږ ټولو هېواد پسې د خیر کړي. خدای دې موږ هېوادوالو توفیق ورکړي چې دغه قوانین په ځان باندې عملي کړي او موږ ته د کار توفیق راکړي چې دوی ښه خدمت وکړو. خدای رحمت وکړي. الحمدلله دا یو ښه پرمختګ، یو ښه اقدام ده د اسلامي امارت، خصوصا د کورنیو چارو وزارت دغه یو ښه ابتکار ده چې ټکسیانو ته نوی رنګ او د دوی د پلیټو پروسه شروع کړله چې دا به د عموما د ټول ملک خصوصا د کابل په وضعیت باندې، په ښاري نظم باندې، په امنیت باندې مهم اثر لري.
مهم رول په دې کې لري چې ښاري نظم څونه ورسره برابریږي او امنیت څونه ورسره راځي. د دغه ترڅنګ موږ له ټولو هیوادوالو خصوصا له دغه ټکسیوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دغې پروسې ته ژمن پاتې سي او په وخت باندې یې هغه رسمي مراحل طی کړي، لکه د ټکسي رنګ او دغه رقم هغه خپل پلیټ اخیستل. نو په دې کې به هغه ښاري نظم هم منځته راغلی وي، امنیت به هم تامین وي ورسره، او هغه ګډوډۍ او بې نظمي چې په ښارونو کې موجوده ده هغه به هم ورسره دغه وي، ختمه وي. بیا هم له ټولو څخه ټکسیوانانو څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې دغه پولیس دې ته اړ نه کړي چې هغه مجبوره سي ترافیک پولیس چې دوی راوګرځوي په جبر باندې دغه پروسې ته آماده کړي. باید هر څوک په خپله په جدیت سره په خپله خوښه سره دغه مراحل طی کړي تر څو پورې هغه عمومي امنیت او نظم منځته راسي. اصلا هدف د ټکسي د پروسې نه چې موږ پایل کړ دا و چې تر څو موږ په د افغانستان په ټولو کوچنیو وړو او لویو ښارو کې او په عمومي شاهراوو کې چې د ترانسپورت په برخه کې غیر قانونمندي موجوده وه او په شخصي توګه به د لیږد رالېږد پروسه مخکې وړل کېده. د ټولو اهمیت په کتو سره په نوي ابتکار سره په نوي جوړښت سره او د دغو څنګ کې نور اړوند سهولتونه چې موږ هیوادوالو ته ورکړي دي هغه د رنګ معیاري دی او د بازار په نسبت چې تقریبا 15,000 14,000 14,000 افغانیو باندې موټر رنګ کېدل دغو ټولو په نسبت باندې په نړیوال معیار باندې په ښه کیفیت باندې چې حد اقل 3 کاله د رنګ تضمین دی په 9,110 افغانۍ باندې موږ هیوادوالو ته د کورنۍ چارو وزارت په حمایت او په شفقت او د ترافیکو د عمومي ریاست په خپلو هڅو باندې دغه سهولت او دغه اسانتیاوې هیوادوالو ته ورکړل شوې. د دو څنګ کې چې تر څو وکولی شو د موسم په بدلیدو سره چې موسم سړیږي په بعضو ولایاتو کې موږ د ننګرهار دپاره زون مرکز جوړ کړ ورته چې یو دوه مراکز هلته دي. هغه هیوادوال چې مثلا که خوست دی که لوګر دی مثلا کاپیسا ده پروان دی کابل دی د ژمي په موسم کې کولی شي چې خپل رنګ او د رنګ اړوند ټول خدمات په ننګرهار کې ترلاسه کړي. دوهم لوی زون چې موږ د هیوادوالو په خدمت کې ورکړل هغه په کندهار کې دی چې کولی شو موږ د ژمي په راتګ سم اړوند د زون کوم ولایات چې دي دغه خدماتو نه د استفاده وکړي او خپل موټر رنګ کړي. د دغو څنګ کې د ترافیک پولیسو د ادارې عمومي غوښتنه لکه احمد صاحب چې یادوري ورته وکړله تر څو د موږ قانون او د موږ معیاراتو ته هیوادوال ژمن پاتې شي. په دو برخه کې د ترانسپورت محترم رهبری هم د موږ سره همغږي او هم حمایت لري. د تقریبا د 2-3 راتلونکو میاشتو په تیرېدو سره موږ او د ترانسپورت محترم وزارت دا په پام کې لري چې ترانسپورت او د ترافیکي نظم ټول د ټکسي د لارې تنظیم شي چې هم به د امنیت د لحاظه هم د نظم د لحاظه او هم د کاریابۍ چې ډیره مهمه خبره ده. اوس مهال په ټولو ولایاتو کې ترانسپورت یا لیږد رالېږد چې دی په شخصي توګه استفاده کیږي. موږ د کورنۍ چارو وزارت په همکارۍ سم وکولی شول چې تر څو په راتلونکو 4-5 میاشتو کې هغه کومه کاریابي چې ده کوم کاري سهولتونه چې دي او کومه رزق او روزي چې ده تر څو د ترانسپورت او د قانوني لیږد رالېږد د طریقې پیدا کړي موږ دا سهولت انشاءالله ورته آماده کړی دی. نو هغه هیوادوال په آخري کې مې هم بیا تاکیدا پیغام دا دی چې په ټولو لویو ښارو کوچنیو ښارو لویو لارو کې په شخصي توګه د جداً د ترانسپورت نه خودداري وکړي. د موږ او د ترانسپورت محترم وزارت ټولو اداراتو ته د مراجعه وکړي او خپل موټران د ټکسي او قانوني کړي. نو په دې کې موږ دا غواړو څو صنفونه دي په دې کې. یو صنف ته دی و دا ټکسي ده
چې اطرافي او شهري. په دې کې زموږ د ترافیکو محترم ریاست ډېر همغږي وه او همکاري د سره چې د آینده دپاره لکه مختار صاحب چې وویله چې د آینده دپاره به نور د لیږدول او ترانسپورټي خدمت کول په شخصي موټرو باندې نه کېږي. د دې ګټه به دا وي چې د ملت دپاره به چې په دې کې بغلا نه کېږي او بې امنیتي پیښې به نه کېږي، خدای نکرده نور مشکلات به نه پیښېږي. نو موږ دا کوشش کوو چې د آینده دپاره د ترانسپورټ په یو داسې معیار باندې جوړ شي چې هغه د دې ملت په ګټه باندې وي او د دې خلکو په ګټه باندې وي. د دې څه یو دغه دی چې محترم ترافیک لوی ریاست د ټکسي رنګ ور بدل کړي چې دا ټول هر سړی پیژندلی شي چې دغه رنګ ټکسي ده او دا ترانسپورټي خدمت کوي. او بل موږ د جی پی ایس دغه شروع کړې ده چې ټوله موټرو ته موږ جی پی ایس بسته کوو چې په دې کې امنیتي پیښې انشاءالله نه رامنځته کېږي. که چیرې په هر ځای کې څه پیښه کېږي هر سړی کولی شي چې خپل د موټر معلومات وکړي او خپل د موټر هغه ځای معلوم کړي چې په کوم ځای کې دی. نو موږ کوشش کوو دا چې د ترانسپورټ او د ترافیکو ریاست په ګډه باندې و دې ملت ته یو داسې خدمت وکړي چې هغه د دې ملت په ګټه باندې وي. نو چې داسې یو خدمت کېږي نو د دې لپاره شکر پر موږ باندې لازم دی. باید موږ د دې حکومت او د دې امارت شکر ادا کړو چې د آینده لپاره موږ ته نور دغه رقم سهولتونه او دغه رقم د خوشحالۍ زیري موږ ته نور هم را په برخه شي. نو له ټولو خپلو هیوادوالو هم دا غوښتنه ده بالخصوص په کابل ښار کې څوک له ټکسي چې استفاده کوي د کابل په ولایت کې یا په نورو ولایتو کې هغه د خپلو ټکسي رنګونه برابر کړي، مراجعه وکړي ریاست ټرافیک کابل ته. دا سهولتونه ډېر زیات سهولتونه هم د خلکو ته ورکړي دي، یعنې پخوا پر پرتله هېڅ مشکل اوس نشته. نو هر سړی باید د خپل د ټکسي اسناد واخلي او مربوطه شرکت ته مراجعه وکړي، خپل ټکسي رنګ کړي او له شخصي موټرو چې نور باید خلک استفاده ونه کوي. دا د غریبو خلکو لپاره داسې ټکسي و چې استفاده وکړي. تر اوسه پورې احمد صاحب هم ناست دی، دلته موږ مسیران ناست دي، تجاران وي، هغه هم په دې کې سواري موټر سواري اخیستې وي. چې کله موږ پوښتنه ځینې وکړو چې وروره ته دا سواري ولې وړې، دی وایي د تیلو بچت خو به راته وسي. نو دغه کار چې موږ غریب هیوادوال باید استفاده وکړي. کوم خلک چې بیکاره دي هغه خپل کار ځان ته پیدا کړي. نو له ټولو چې دا غوښتنه ده چې هر څوک ټکسي په کار کې له ټکسي استفاده کوي، هغه که د امارت مامورین دي او که نور خلک دي، هغه باید له مشخص ټکسي استفاده وکړي. له نورو موټرو شخصي موټرو چې جدا خودداري وکړي او که نه وي نو بیا خو پولیس ټرافیک مجبوره دي چې خپل قوانین به ورباندې عملي کوي. نو بیا حق د شکایت نه لري دا خلک. نو بیا هم له دې وزارت داخلي له رهبرۍ چې او له خپل رئیس صاحب چې او له ترانسپورټ چې له ټولو چې ډېره مننه کوو. الله تعالی دې خیر ورکړي، چې موږ سره په دې کار کې ډېر کومک وکړي. انشاءالله د ښار په نظم کې به ډېره مرسته له موږ سره وکړي. کار او د اطرافو دپاره په نظر کې نیولي دي هغه د نوینه یو نوینه ښکته چې دي په ښاري ټکسي موږ د اسناد اجازه نه ورکوو. دا یو او د نوینه پورته هغه که شهري دي او که اطرافي دي ته 2000 پورې وي، 2020 وي، 15 وي، هم کولی شي ښاري ټکسي کې او هم کولی شي چې اطرافي یې کې. یعنې موډل یې د نوینه لوړ وي او د نوینه چې ښکار ته وي هغه مخصوصا په اطرافي لاینو کې هغه کولی شي، ځکه موټران زاړه دي د استهلاک د وجې چې تر څو نه ورکوو. او بله خبره یې د په نورمال شکل سره څنګه اسناد اړول کېږي 25,000 افغانۍ د اسنادي مصارف پرې راځي او د رنګ په حساب باندې چې موږ مخکې یادواري وکړله، یعنې د 14,000 او 16,000 20,000 په نسبت باندې موږ 9,111 افغانۍ دغه دپاره په نظر کې نیولي. مخکې دونه چې موږ په دې باندې جبري قوانین تطبیق کړو، دغه دپاره موږ دوه عمده سهولتونه دوی ته ورکړل. یو دا چې و د کلونه باقیات او معافیت هم ورکړ، دا یو. او بل د رنګ د لحاظه چې مثلا رنګ یې قیمت یې ډېر ټیټ دی د بازار په نسبت، تقریبا د نیمایي 50% تخفیف په لحاظ باندې رنګ موږ ته ورته وړاندې کړی دی. درېیمه لویه ګټه چې هیوادوالو ته موږ په کاراتو ویلي دي چې موږ تاسو ته ترانسپورټ لیږد رالېږد متمرکز کوو
یعنی دغه اوس چې په شخصي توګه 100% استفاده کیږي او 15% ټکسي نه استفاده کیږي، د باقي 10% ټول کاروبار په همدغو ټکسي موجوده باندې متمرکز کیږي. که عاید یې 1500 افغانۍ وي د به 2000 کیږي، که 100 افغانۍ وي د به 1000 افغانۍ کیږي. په دغو شکل سموږه د کاروبار د لحاظ دی ته زمینه او میدان برابر کړی دی. ډېره مننه مختار صاحب. که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایي څومره ټکسیوالانو ته په کابل ښار کې اړتیا ده؟ دمګړی چې موږ ګورو د ښار په واټونو کې ډېری شخصي موټر هم ولاړې، سوارلي جګۍ مخکې رئیس صاحب یو څه اشاره هم ورته وکړه، تجاران هم اوس دغه کارونه کوي. نو که راته ووایي څومره ټکسیوانانو ته به اړتیا وي او د ضرورت په اساس به څومره ټکسیوانانو ته ځای ورکړي؟ په دو برخه کې د ترانسپورت محترم وزارت څخه لاندې او ګډه همکاري لرو. په کابل کې چې څومره نفوس دی او څومره لیږد رالېږد ته ضرورت لري، په هغو معیار باندې موږ ټکسیانو ته اجازه ورکوو. رئیس صاحب ببخشید شهرستان نوریستم از تلویزیون آرایروی. چی انگیزه شد که شما این رنگ انتخاب کردین و چی تعداد اطرافی تا بال رنگ شده و چی تعداد شهری رنگ شده؟ معمولا انگیزه دا وه چې موږ د یوه متمدن نړۍ په مابین کې ژوند کوو. د موږ رنګ د پخوانی رنګ چې و تقریبا د 450 کالو مخکینی سابقه یې درلودله. د دې لپاره چې موږ په یوه نوي تمدن کې په یوه نوي ابتکار ښکلا کې چې دغه د روحي رواني لحاظه د ښکلا سبب کیږي او د خوشحالۍ سبب کیږي او یو معیاري رنګ د کنوانسیون موږ تطبیق کړی وي، دا انګیزه و چې موږ رنګ تغییر کړ. په دوهم قدم کې موږ چې 20 ورځې د فعالیت شروع کیږي د دو شرکت د 1500 نه تر 600 په تعداد کې موږ رنګ کړي دي او ظرفیت چې موږ لرو د درې مراکزو د کابل، کندهار او د ننګرهار چې دی ته پسرلی پورې د ساړه موسم په راتګ سم موږ د 2000 نه تر 2500 پورې ظرفیت د ماهانه لرو. قدرمنو لیدونکو، یو بل تن د ټکسي ډرایور چې دوی ته هم اسناد په افتتاحي مراسمو کې ورکړل شو، دوی سره هم خبرې اترې. سلام، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ شکر الحمدلله. ټکسي نه تا ځان ښایسته کړی دی؟ بس ټکسي لپاره ځان ښایسته کړی؟ والله نه، ساده راووتلو سهار بس. نو نن به ډېر خوشحاله مو اسناد د واخیستل د ټکسي؟ والله خوشحاله خود یم، نو خوشحاله خامخا خوشحاله یم ځکه چې ډېر ښه کار وشو. ډېر ښه کار وشو. مخکې هم درسره ټکسي وه؟ نه، مخکې ساده و راسره، ټکسي نه وه. کار دې کوو؟ شخصي موټر و. تقریبا 3-4 میاشتې به کېږي زما اخیستلی موټر او مخکې راسره موټر. ولې دوی وغوښتل چې ټکسي کړي؟ والله خو حکومت اعلان وکړ، نو حکومت اعلان وکړ، بیا د حکومت قانون موږ دغه کړو، قانون مراعات کړو. ښه ده، څه قانوني هماغسې ښه ده. ستا په نظر دا څنګه اقدام دی چې ټکسیانو رنګ تغییر شو او په ټول ښار کې حکومت اعلان وکړ چې باید ټکسیانو رنګ بدل کړي؟ ډېر ښه اقدام دی، ډېر خلک خوشحاله دي، موږ خپله ډېر زیات نه خوشحاله یو. ډېر ښه اقدام دی. د کوم لحاظه؟ د هر لحاظه، د امنیت له لحاظه، د کاروبار له لحاظه، هر لحاظه هر څوک کولی شي په ډاډه زړه راشي او ټکسي کې کښېني. بالکل، رنګ به ورته معلوم وي. اوس زه دا څو ورځې کار ته وځم، خلک زیات خوشحاله دي. په هر ځای کې چې ځم خلک رانه راتاو شي، پوښتنې او دغه کښېني راسره، ځي وایي نوي ټکسیانو کې دي. ما ته هم ډېر خوند راکوي، هغوی ته هم ډېر خوند راکوي. بس موږ هم درته مبارکي وایو، انشاءالله چې ورځ په ښار کې سره برابر شو. انشاءالله. ډېره مننه. خدمت کې خیر اوسي. مننه. قدرمنو لیدونکو، یو تن د ټکسي ډرایور مې تر څنګ ولاړ دی چې د افتتاحي مراسمو کې ورته د موټر اسناد ورکړل شو. غواړم دوی سره خبرې اترې وکړم. سلام. سلام آقا مهراب‌الدین هستم آقا جان. بسیار خوب. مهراب‌الدین جان، موترت رنگ کردی بخیر، تاکسی کردی، چی احساس داری؟ بسیار احساس خوشی میکنم. چرا؟ تاکسی شاید قانونی است. هر جایی که برم کس تاکسی کس استادم نمیکنه، ممانعت نداره. بله. گفتی اگه تو موتر مود روز است، موتر 2000 است، خوب فیلدر میگن نه؟ فیلدر است. چرا خواست تاکسی کنی؟ میره بخیر با لاین جور کردم واقعا. با کدام لاین؟ اطرافی هم. بله، کابل مزار شریف یا کابل قندوز بخیر. بله بله. پیش از این چی کار میکردی؟ پیش از او درایور کاستر داشتم، باز بسیار زیاد خسته میکرده بود، برآمدم از کاستر، باز رفتم یک موتر فولدر خریدم، باز تاکسی شروع شده بود دیگه. افغانستان که نباید تاکسی میره رنگ کردن. بله. به نظر تو چطور یک اقدام است که وزارت داخله ریاست ترافیک رنگ‌های تاکسی را تغییر داد و این جبری ساخت سر متنوع؟ بسیار خوب است. همین موترهای شخصی که از خانه‌های خود میبره فقط هم سواری بالا کرده میره. تاکسیوان بیچاره
دم تاکسیوانای سابقه بیچاره دستش زیر لاشه شیشتگیس قرار شخصی می وقت سواری رو بالا میکنه اون معلوم نیست که دوز از یا سواری میبره هیچ معلوم نیست. همین خوب است که بعد تاکسیست رنگایشون مختلف شده ولی هیچ کدام احساس مردم ترس نکنن موتور تاکسی است. دل جمع بالا شد. دل جمع بخیر آزادانه. سلامت باشید. بخیر باشید. خوش باشید. قدرمنو لیدونکو دغه و د ټکسیانو نوی رنګ او د ټکسیانو د رنګ د افتتاحیې پروګرام تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم الله تعالی مو مل شه ښه وخت ولرئ د خدای پاک